افغان ځواکونو سره ولې او څنګه ظلم وشو او ولې تسلیم شول؟ له ټولو پټو حقیقتونو مو دلته خبره وم، نو ویډیو تر اخره وګورئ. ندیم آزاد په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکي چې د متقي خبرو هیڅ حیرانه نه کړم. کوم څه چې متقي ویلي سم رښتیا یې ویلي دي. که افغانستان پیاوړی پوځي ځواک ولري، پاکستان ته ترې مستقیم ګواښ پیښېدلی شي. او متقي او د هغې نور ملګري د همدې موخې لپاره جنګېدل چې د افغانستان بنسټونه ړنګ کړي او د پاکستان د خوښې نام نهاد شرعي نظام کابل کې جوړ کړي، تر څو د پاکستان تر کنټرول لاندې وي. د طالب دښمنۍ د امریکا سره نه وه او نه یې د شریعت د نفاذ لپاره د 10 کاله جګړه کوله. هدف یې معلوم و. ټول هغه بنسټونه چې پنجاب پرې ملاحظات درلودل، خلاف یې جګړه کوله. عسکر یې کافر بله او وژل یې شرعي روا ګڼل. پوهیږئ ولې؟ پنجاب د افغانستان پوځ نشو زغملی. طالب مکتب روغ نه پرېښوده، پل پلچک یې روغ نه پرېښوده، ان تر دې چې د مکتب څوکیداران یې هم په یو نامه بل نامه وژل. دا ټول مستقیم د پنجاب په امر کېدل. وروسته پاتې او ړنګ افغانستان د پاکستان په نوم د یو جغرافي د بقا ضمانت ورکوي. متقي وایي افغانستان هغومره پوځ ته ضرورت نه لري چې څومره مخکې و، او نه به پخوانیو امنیتي منصوبینو ته دا اجازه ورکړي چې نوي نظام کې کار وکړي. خو متقي خوب لیدلی دی. د تیر نظام عسکر د افغانستان عسکر وو، د افغانستان د پوځ نظامي وو. هیڅکله به د پنجاب د طالبي ملیشې سره کار ونه کړي. او زه په دې باور لرم چې د افغانستان ملي بیرغ او ملي سرود پکې کافر ګڼل کیږي. هیڅ پخوانی نظامي یا استخباراتي کارمند کار نه کوي او دا مو له رب سره ژمنه ده. د افغانستان پوځ باندې نیوکې مه کوئ چې ولې تسلیم شو. په پوځ هغه وخت معامله وشوه چې قطر کې د فبروري په 9 طالب پنجاب له خلیلزاد حرامي سره د کابل د تسلیمېدۍ تړون لاسلیک کړ او پایله کې څوک چې د طالب سره د 10 کاله جنګېدل په چل اول خالص الله تسلیم کړل چې طالب ته پرته د شک بې د کوم مقاومته دا چانس په لاس ورغی چې کابل بیا ونیسي او خپل امارت حاکم کړي. موږ دا هر څه خوب ګڼل، خو بدبختانه په موږ معامله وشوه. کنه طالب به دا 10 کاله کوم ولایت نیولی و، کومه ولسوالۍ به یې تر دې ورځو ساتلې وه، کنه نیول خو یې غټه خبره وه. ستاسو له ملتیا هم ډېره زیاته مننه. دا د ندیم آزاد لیکنه وه چې موږ له تاسو سره په ویډیویي شکل شریکه کړه. تاسو هم خپل نظریات کولی شئ په کومنټ کې را سره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، الله مو مل شه.